د یو څو وخت دپاره اولاد بندول څنګه دي؟ عزتمنو په دې مسله باید تاسې ځان پوه کړئ چې یو سړی دا غواړي چې یو څو وخت اولاد ونه سي یا د یو اولاد د بل اولاد په مابینځ کې څه فاصله ورکړي، دا څنګه دي؟ جدید معاملات شرعي حکام جلد نمبر 3 صفحه نمبر 152 هغه تفصیلي بحث پر دې باندې کړی. یو صورت هغه دا چې یو څوک اولادونه ډېر لري یا کوچنیان دي، زنانې دا تاب نه لري چې ژر بل اولاد پیدا کړي، نو د ده دپاره بالاتفاق د یو څو وخت دپاره عرضي بندش راوستل جایز دی. یا اول کوچنی مړی حولین کاملین، خو قرآن الله وایي په قرآن کې الله فرمایي چې تاسې 2 کاله شیدې ورکوئ، نو 2 کاله فاصله خو باید یې د یو د بل په مابینځ کې هسې دومره ډېر سره پیدا کول چې مثلا بیا د یوه هم صحیح پرورش او صحیح خدمت یې نسي کولی. نو که په دا خاطر څوک عرضي بندش راولي هغه چې په هره ذریعه وي، دا بالکل جایز دی. ها د دې ویل څه چې زه به د دې پالنه څنګه کوم، یعنی نفقه او ډوډۍ او دا به څنګه په خورم، علاجونه به څه کوم، د روزي د ویل څه بندش راوستل دا جایز نه دی. دا د مؤمن د عقیدې خلاف خبره. او دویم صورت دا چې د یو چا د کور والا کوچنی په نسو 4 میاشتې څه مخکې که چیرې ډاکټر دا ووایي، یو ښه مسلمان ډاکټر چې دغه کوچنی ضایع کړه، کنی دغه زنانې ته ضرر او تاوان رسي، نو د یو مجبري د یو ضرورت یو د عذر د وجې څخه ته کولی سې چې د 4 میاشتې مخکې چې په دا کوچني کې ساه نه یې راغلې دا کوچنی ضایع کړي. او که چیرې په کوچني کې ساه پیدا سوه، ژوند یې وکړي دا کوچنی چې څومره هم ضرورت بیا وي، څومره هم که چیرې دغه مور یې ګسه مړه کېږي، یا بعضې ډاکټران هغه مور ته وایي د دې کوچنی معذوره دی دا ضایع کړه، نه بلکل بیا نسي ضایع کولی. که معذوره وي، که د مور په بچهدانۍ کې پښې نه وي، لاسونه نه وي، بل اعضا نه وي، خو ژوند پکښې وي، بیا دا ضایع کول د شریعت په رڼا کې جایز نه دی، بالکل یې نسي جایز ضایع کول. او یو بل صورت دا چې بعضې زنانې بالکل بچهدانۍ وکاږي، ګس سیسټم ختم کړي، دا هم د شریعت په رڼا کې جایز نه دی. البته فتاوی محمودیه او فتاوی رحمیه دا لیکلي دي که چیرې یو ښه مسلمان ډاکټر دا وایي چې دغه بچهدانۍ دا و د زنانې ته ضرر او تاوان رسوي، د یو ډېر ضرورت او د مجبوري د وجې څخه چې ضرر او تاوان رسوي یا بچهدانۍ پکې خرابه سي، نو بیا فتاوی محمودیه او فتاوی رحمیه دا لیکلي دي چې د دې کښل بیا د شریعت په رڼا کې جایز دي. نو عرضي بندش راوستل، د څو وخت لپاره راوستل، یا د یو کوچني د بل کوچني په مابین څه فاصله راوستل، دا بالکل جایز دی. په دې کې هېڅ ستونزه او مشکل نشته. د دې دپاره چې کومه طریقه کار استعمالولی شي هغه طریقه کار یې هم جایز دی، په دې کې څه مشکل ستونزه نشته. او بعضې بیا چې د اول ودونه یې کړي هغه هم دا پوښتنه کوي څو وخت وایي موږ کوچنی نه غواړو، انجوای یې کوو څو وخت. الله بندگانو د اولاد د الله نعمت دی، بیا به ژاړې او پیدا کېږي به نه. د اوله سره دا انتظام کول چې کوچنی نه وسي دا غټ د نعمت ناشکري ده. ورسه د دې پوښتنه د هغه چا څه وکړه چې اولادونه نه لري، په لکونو روپیو پسې ولګولې اولاد یې نه پیدا کېږي، د دې پوښتنه د هغه چا څه وکړه. نو هسې د ټایم پاس دپاره، د انجوای کولو دپاره دا نوي ځوانان چې دغه بندش د څو وخت دپاره راولي دا جایز نه دی. د میلې او د ستیرې دپاره د اولاد، بلکې حدیث شریف راځي چې تاسې داسې زنان سره ودونه وکړي چې هغه اولادونه ډېر پیدا کړي، قیامت په ورځ به زه په دې فخر کوم چې زما امت څونه ډېر. نو بندش د دې شي دپاره چې ته
میلې وکړي دا جایز نه دي. البته د عذر د مجبوري چې یا زنانه ناجوړی یا هغه بل کوچنی مثلا کمزوري صحیح پرورش یې نشي کېدلی بیا یې عارضي د څو کال دپاره بندش راوستلی